بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو اوریدونکو ګرانو هیوادوالو، سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ 4 د می کال 2015 د جهادي خبرونو ترڅنګ ځینې نړیوالو موضوعاتو باندې د تفسیري سره ستاسو حضور ته حاضر یم. راځو د جهادي سپو یعنی د خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د خپلواکۍ د عزم لپاره د قربانیانو په هغه جهادي راپورونو چې ستاسو حضور ته به وړاندې کوم. په 3 د می وزیرستان جنوبي سروکۍ ولسوالۍ باسکي سیمه کې مجاهدینو پر پروز په پوستې باندې د توغندیو برید وکړ چې یو شمیر عسکر پکې ژوبل شوي دي او زیات شمیر نور هم مړه شوي دي، یعنی وژل شوي دي. همدارنګه په 3 د می د شپې ته نږدې 1 بجې د بنو ولایت د بنو سیټي ولسوالۍ مجاهدینو د پوز پر یو مرکز د BM ډوله توغندیو برید وکړ چې د پوز ودانۍ پکې په نښه شوه، مالی او ځاني تاوان ور اړولی دی. همدارنګه په 3 د می سهار 9 بجې شمالي وزیرستان ګړیوم ولسوالۍ ډاکې سیمه باندې د پوز د شینکی پوستې تر ناروان کاروان د مجاهدینو د کمین هدف وګرځیده. 2 عسکر پکې وژل شوي دي، ګڼ شمیر پکې فوجیان زخمیان دي او موټرونه له کاره ویستل شوي دي. همدارنګه په 3 د می خیبر ولایت تیرا میدان شلوبر سیمه کې پوز پر 15 موټریز کاروان باندې کمین وهل شو. راکټ لانچر او د راسکوف په شمول د نورو درنو وسلو نه کار واخیستل شو. یو ټانک بشپړه توګه تخریب او ډیر شمیر مړه او ټپیان شول. د پوز 11 نور موټرونه په شا تګ مجبور شول، یعنی فراری وکړ. یو شمیر عسکر د محاصرې له وجې نه د خلکو کورونو ته پناه یوړله او په دې دغه کې مجاهدینو د دغه عسکرو د نیولو لپاره د خلکو د کورونو پلټنه شروع کړې ده، چې په دې جمله کې دا هم ویل شوي دي چې یو شمیر نظامی ټرکونه چې دغه شوي له کاره ویستل شوي او یو شمیر نور دغه چې په هغې کې 4 موټرونه زیان لیدلی دی او یو شمیر مکمل ویجاړ شوي دي چې د کاره ووتې دي او مجاهدین په کلي کې د دغه پوځیانو په پلټنه باندې مصروف دي. همدارنګه په 4 د می سره څو ورځې وړاندې تاسو ته موږ د مجاهدینو او د CTD ترمنځ د بنو په ډومیل تانې باندې کمپنۍ سرک سره نږدې د ټپي شوي CTD افسر چې د دې جګړې په نتیجه کې زخمی شوی و د عمران په نامه خبر درکړی و. هغه خبر نن داسې دغه دی چې پس له دومره ورځو نه د هغې د زخمونو تاب رانوړه او مړ شو. نو دا د هغه افسر عمران د ژوبل کېدو خبر موږ تاسو ته یو 15 ورځې مخکې ورکړی و، نن د مرګ خبر هم راورسېده. همدارنګه په 3 د می شمالي وزیرستان میرانشاه ولسوالۍ د ټپي په سیمه کې مجاهدینو پر ایشا پوسته باندې د دراسکوف په برید کې یو عسکر وژلی دی او څو سولر تختې هم ورته ویجاړې کړې دي. همدارنګه په 3 د می لکي مروت ولایت نوررنګ ولسوالۍ اړوند د کنډي چوک په دغې باندې مجاهدینو د پولیس پر پوسته برید وکړ. د امن کمیټې یو غړی وژل شوی دی او یو پولیس افسر پکې ټپي کړلی شوی دی. همدارنګه په 3 د می خیبر ولایت باړې ولسوالۍ شلوبر سیمه کې مجاهدینو پر محاصره شوي پوستې د دراسکوف په برید کې یو عسکر وژلی دی او پوسته یې محاصره کړې ده او محاصره تر اوسه پورې روانه ده. همدارنګه په 3 د می د شپې 8 بجې بنو ولایت بکاخیل ولسوالۍ جانخیلو سیمه کې مجاهدینو په والی نور پوسته باندې د برید وکړ چې د برید په نتیجه کې د هغوی امنیتي کامرې او ثقیله انتقالي وسایل ټول له منځه وړل شوي دي او ویجاړ کړلی شوي دي. همدارنګه په 3 د می جنوبي وزیرستان سراروغې ولسوالۍ خوجکسر سیمه کې مجاهدینو پر پوز پر قلا باندې د سپکو درنو وسلو په ذریعه باندې حمله وکړه، ځاني او مالی تاوان ور اړولی دی. همدارنګه په 3 د می شمالي وزیرستان شوال ولسوالۍ لوړه سیمه کې مجاهدینو پر پوز د دراسکوف په برید کې یو عسکر وژلی دی او یو یې زخمی کړی دی.
همدارنګه په 3 د مې سهار 8 بجې خیبر ولایت باړی ولسوالۍ تیرا سیمه کې حیدر کنډو باندې د حیدر کنډو پر پوستې باندې مجاهدین د راسکو په برید کې یو عسكر وژلی دی. تیر شپه 1 بجې پر همدغه پوستې باندې د غزیدلې لارې په اوږدو کې قمبرخیل دوربیخیل په د پوزي دغه باندې د موټر د ماین په چاودنې په ترڅ کې خپل موټر تخریب کړل شوی دی او د موټر کې سپاره پوزیان او دغه وګړي ټول زخمیان او وژل شوی دي. دا د جهادي سپونه خبرونه او وس راځم 2-3 مهمو ټکو ته چې په هغې باندې به دا کوو. یو د امریکې نه دی، یو د پاکستان او د هندوستان متعلق دی او بل هم د یمن متعلق دی. د یمن متعلق خبر به اول واخلو ځکه دا د اسلامي نړۍ ته ډیر مهم دی چې یمن هغه توغندي چې په حساب بالستیک یعنی نړیوال توغندي چې دی د اول ځل لپاره هغه استعمال کړي دي او د بنګورین په هوایي ډګر باندې استعمال کړي او دا په بدون د کوم مخنیوي نه یعنی د امریکای هغه کوم سیستم چې آیرن وال ورته وي یعنی د آهنین یا د اوسپنیز دیوال د هغه نم دا تیر شوی دی او دغه هوایي ډګر ته رسیدلی دی او الته کافی تخریب کړی دی چې دا د اسرائیل او د امریکای لپاره د تشویق وړ پدې ده چې د یمنی بالستیک میزایلونه څنګه دومره پیشرفته او مترقی میزایلونه جوړ کړي چې د امریکای تخنیک ورته نه رسیږي او دا په اسرائیل کې څنګه او الته خلک ډېر په حساب په تشویش کړي دي. خلک په دې فکر کې دي چې دغه سیمې نه څنګه وځي، پروازونه کنسل شوي دي، مسافرین عمل ته میدان هوایي کې دي او مرګ ژوبله هم کافی ورته اوښتې ده. همدارنګه د هندو پاکستان د جګړې متعلق به دا دغه کو چې د پاکستان او د هند جګړې مسله هندوستان دا دغه کړی دی چې کوم حمله چې شوی و چون پاکستان وی دا کسان د دوی نو هندوستان وی چې دا کافی اسناد لاس کې لري چې د SSG د کوماندو نه د پاکستان یو لوی افسر چې کېدی شي د بریګیډیر پر رتبه باندې د دغه ډلې مشري کوله او دغه عملیات په خلکو باندې دغه کړی دي چې په دوی 2 الی 30 کسان هلته وژلي دي او دغه کسان د هندوستان اردو تعقیب کړي دي. اوس دی وی چې د کشمیر په دغه کې د غرونو کې 80 کیلومتره دننه ورتللی دی او هغه ساحې چې دی د وورو له وجه نه دغه دی صعب العبور دی. نو هندوستان دغه مګر دی دا ویل دي چې دی به د ځینې وته نشي که وشو دی به په دې حمله کوي او دغه کسان چې دی لاره کې دي کې د تعداد دوی وی ډیر زیاتی دا به دوی ټول یا بمباردي یا به دغه د منځ به وړي. دی وی چې موږ ته لاره معلومه ده تعقیب کړیم دي او دا کسان د پاکستان راغلي او پاکستان خواته روان دي. خو تر اوسه پورې دی دا تصمیم د دې حمله په دنه دی نیولې چې دلته د سو نقطونه په هندوستان باندې فشار دی. یو د خالستان نه د خالستان د آزادي غوښتونکو ډلې دا ویلي دي چې کله هندوستان په پاکستان حمله وکړي نو موږ به پنجاب یعنی پنجاب د هندوستان چې د آزادۍ اعلان به وکړو او د هندوستان نه به خپل جدایي وکړو. بل خواته د بنگلاديش نه یو پخوانی جنرال دا دغه کړی دی چې چیرته هندوستان په پاکستان حمله وکړه موږ به هغه سیمې چې موږ ته په 1940 کې نوې راکړل شوې موږ په هغې باندې ورننوځو او هغه سیمې به خپل د بنگلاديش سره یو ځای کړو. او د بل خوا نه تاسو معلومه ده چې د هندوستان او د چین ترمنځ کومه شخړه چې ده سرحدي چې ما تاسو دغه کړی دی چې هرچل پردیش او دا بل سیمه دی دغه کړی دی او چنایان راغلي دغه سیمې نیولې دي. هندوستان په دې یاره کې دی کدی د پاکستان سره ونخلي د دوی نه به دغه سیمې نورم لاړې شي او دوی به د اتحادیې ستونزې سره مخ شي چې کدی د خپل قوا د کشمیر نه اخواته وړي نو پاکستان به په کشمیر ورننه وځي نو دا به بیا کاملا د دوی ته د شرمندګۍ باعث وګرځي. نو دې بابت نه دی وی چې موږ کوم پلان چې لرو هغه په آرام او خپل په موقع او په زمان سره به تطبیقو خو خپل بدل په هر قیمت اخلو. خو ښکاري ده چې کشمیر کې د شو دی دغه حمله وکي او یا کې دی شي چې په بلوچستان کې د کوم پلان وی او دا کې خود دا یقیني ده چې حمله کېدون کې ده او پلان ورته دوی لري. راځم یو بل ډیر مهم نړیوال خبر ته چې هغه د امریکای نه دی. تاسو ته معلومه ده چې مایک والټس او آلن ماسک دواړه د ډونالد ټرمپ له کابینې نه لرې کړل شول.
او په دې متعلق باندې په 30 د اپریل 2015 د یو چینل په افغانستان 1400 په برنامه کې درشاد زریر اورور سره دا خبره چې په هغه ورځ باندې مایک والز یو خبره کړې وه چې افغانستان یو ترهګرۍ دغه دی دلته داعش قوي شوی دی او د امریکې ته خطر دی. په ده باندې ما بحث کوو په هغه ورځ باندې ولته دا پیشبیني ما وکړله چې چون دا خبره یې د اسټابلیشمنت د پالیسۍ په خلاف ده، ځکه د هغې نه یو اونۍ مخکې اطلاعات ملي د امریکې دا خبر ورکړی چې افغانستان د ترهګرۍ د لحاظ نه امریکې ته کوم خطر نه دی. کله چې امریکا دا پالیسي د یو ادارې د خوا نه وړاندې کوي، ځکه اطلاعات ملي یو عادي اداره نه ده، د هغې راپورونه چې دي د دې ادارو د نظر نه تېرېږي او هغې ورته هدایت ورکوي چې څه شی نشر کړي. نو هغه چې دوی نشر کړی هغه دوی پالیسي وه چې د افغانستان او سیمې مقابل کې، او کله چې مایک والز دا بیان ورکړ دا خلاف د اسټابلیشمنت د خبرو. نو فلهذا په هغه وخت کې ما وویلې چې بعضې تاسو وکړه چې افغانستان انټرنیشنل کې بعضې نور دا مخالفین دا ډېر زیات خوشحاله شول چې هغه د مایک والز وویلې چې افغانستان ترهګري اداره ده، اوس به ټرمپ او دی به څه وکړي. ما په هماغه وخت کې دا وویلې چې هېڅ کوم پالیسي تغییر نه خوري. مایک والز به د خپل وظیفې نه لاس وینځي او الن ماسک کېدی چې دا دواړه په یو وخت کې لاړ شي. او دا هغه تحلیل او پیشبیني په هغه وخت کې ما وکړله. الحمدلله دغه 10 ورځې د دې خبرې تیریږي. نن موږ په 4 د می کې یو او دا په 23 د می کې دا خبره ما په دغه کې کړې وه. په 23 د اپریل کې ما په هغه د افغانستان 1400 په برنامه کې ما کړې وه او نن الحمدلله دا درشه. بعضې دوستان دا انتقادات کوي چې مخالفین راځي هلته کومنټس لیکي چې تاسو تحلیلونه یې باید اکثر نه سمیږي. نو زمونږ تحلیلونه بعضې چې لږ وخت نیسي، وخت و زمان ته ضرورت لري، اما هغه بشپړه کیږي. فرضاً یو بل مثال تاسو درکړم چې ما پیشبیني وکړله او هغه بالکل صحیح شوله. کله چې عمر داودزی دوی د نجات ملي د دغې په مشر تعیین که، نو ما وویل چې دا د دوی آخري دغه او دوی خپل په مرګ باندې خپل په تابوت باندې خپله میخ ووهه او دا پیسه په مرګ تدریجي باندې مبدل شوله. او دلیل مې دا ویلو چې چون هغه 21 ډلې دي او هر کس ځان ته یو من دی او خپل مشري غواړي، نو هغې هېڅکله عمر داودزي ته مشري نه ورکوي مګر جز دا چې هغه د دې ځای نه ناامید دی. او همدا علت تاسو وکته چې هغه اتحاد مات شو او ډېر کسان ترې نه ووتل او عمر داودزی اوس خپل په کور کې یوازې ناست دی چای څکي. نو داسې چې دا ویل چې فرضاً بعضې خبرې کېږي او تحلیلات کېږي هغه ځي ته نه راځي، خپل وخت و زمان ته ضرورت لري. او دا ځکه چې زمونږ خبرې او تحلیلونه چې دي دا زمونږ د خپل د ځان نه دا نه دا خو د یو خبر په اساس او د خبر د تحلیل په اساس باندې موږ ګورو چې د دې په رڼا کې دا شی کېدونکی دی. دا درسته ده چې بعضې خبرې چې زه کومه ډېر تحلیلګران یې نشي کولی او نه کوي، نه دا جرأت لري او نه دا بینش لري. مګر زه الحمدلله کوم خبره چې کوم په دلیل او په استناد او په سند یې کوم او هغه الحمدلله الله تعالی دغه کوي. او د هغې ثبوت دغه 2 خبرې دي چې هغه دوستان چې دا انتقاد کوي چې فاطمې ستا خبرې دا دي او تا خو ویلې 4 ساعتو کې هندوان حمله کوي ولې ونه کړله، هغه مسله تاسو معلومه ده. هغه حمله په دغه د خو کله شرایط مې تاسو ویلې چې که په هغه شرایطو دی برابر نشول نو د دې دپاره مشکلات پیښېدل، نو خپل ستراتیژي یو قدم شاته کړې ده. حمله کېدونکې ده او کوي، مګر هم په خپل شرایطو خپل په وخت و زمان سره دا نه غواړي چې داسې حمله وکړي چې بیا ځمکه هم ترېنه لاړ شي، حیثیت هم خراب شي، هم چین ترېنه خاوره ونیسي، هم پاکستان، بیا به نه امریکې ته کوم حیثیت پاتې شي او نه هندوستان ته. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښه کوي، دوستان سره شریکه کوي. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.